د اتصالات مخابراتي شرکت له لوري کابل ښار کې د کاغذپرانۍ یو جشن جوړ شو. د دغه پروګرام مسؤلینو وویل موخه یې د خلکو او ځوانانو ترمنځ د یووالي، پخلاینې او یو بل منلو، تفریح او د خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي. دغه جشن کابل کې د امید ښارګوټي اړوند په یوه تفریحي سیمه کې جوړ شو چې زرګونو ځوانانو او ماشومانو پکې ګډون کړی و. فصل بهار است و در بهار معمولا مردم افغانستان خصوصا مردم شهر کابل میله‌های می داشته باشند که شرکت مخابراتی اتصالات به پیشواز از بهار و همچنان شما میفهمید که اتصالات افغانستان به ین تبدیل میشه. بعد از این بخیر به خاطر ادمی امروز یک جشن کاغذ پرانبازی را راه اندازی کرده که امیدوار هستیم لحظاتی که اینجا با ما هستین خوش بگذره. ما به تعداد کافی کاغذ پران و همچنان تار به همه کسایی که میخواین امروز در این مسابقه اشتراک بکنن آماده کردیم و امیدوار هستیم که یک جشن خوب کاغذ پرانبازی داشته باشیم و همچنان باید یادآوری بکنیم که شرکت مخابراتی اتصالات همیشه تلاش کرده تا در همه مراسم های ویژه با مردم افغانستان شریک باشه، از نهالشانی شروع تا کمک به بیجا شدگان، زلزله، سیلاب‌ها، در همه مسائل شرکت مخابراتی اتصالات پیش قدم بوده و این بار هم در یک میله سنتی که گودی پرانبازی و یا کاغذ پرانبازی است شرکت مخابراتی اتصالات این جشن برآ انداخت تا همه جوانا و هموطنان ما چند لحظه حداقل بتانند وقتشان خوش بگذرانند. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د ځوانانو د سالمې بوختیا او د هغوی د پرمختګ د ډول بېلابېل پروګرامونه او ورزشي سیالۍ ترسره کیږي چې د ټولنې ځوانانو ته یې مثبت ذهنیت ورکړی او د هغوی ترمنځ یې سالم رقابت ته لاره هواره کړې ده.